د عینکې ستاسو په دې دوکان کې چې موجودې دي کوم نرخونه شروع کېږي؟ لوړې څومره بیې لري؟ نو 100 افغانۍ نه نیولې زمونږ په دوکان کې چې عمده نرخ دی تر 110 افغانۍ پورې شته. دا اوس راته ووایه چې ستا په دې عمده فروشي کې قیمت ترینه عینکې دغه فلورایز عینکه ده، لکه دا ټولې دا ټولې د اصلي عینکې نو تقریبا د 500 افغانۍ نه 1000 افغانۍ پورې د قیمت دی، خو دا ډېر کم فروش لري، دونه نه لري. دا قیمت ترین دا کوم خلک درنه راځي؟ دا زیاتره خلک چې ډریوري کوي، شخصي موټر څوک لري، دا عینکې زیاتره همدا خلک یعنې زرې والا دا وړي او زیاتره موټر همدا دا چې دا او دا ماتېږي نه، شیشه یې کړوپېږي مثلا که هر څه ولګي دا پلاستیک، دا اصلي مال ټول په پلاستیک کې راځي، په شیشه کې اصلي مال نه راځي، اصلي مال ټول پلاستیک کې راځي. لیدونکو زه به د عینکې په سترګو کوم او قضاوت به تاسو ته پرېږدم چې ما ته کمنټ پرېږدي چې زه په دې عینکو کې څنګه ښکارم. لیدونکو سلامونه، په دې هیله چې روغ او رمټ اوسئ. زه د کابل منډۍ کې یم، دلته راغلی یم چې د عینکو له یو عمده فروشي یا عمومي پلورنځي څخه لیدنه ولرم، را سره پاتې شئ چې د عینکو په اړه تاسو ته معلومات درکړم. وروره ستړی مه شئ، جوړ صحتونه ښه دي؟ خیریت ښه یې؟ شکر الحمدلله. نو لومړی که زما لیدونکو ته ځان ور وپېژنې بیا به په عینکو خبرې وکړو. مننه. شاهین الکوزی د لغمان اوسېدونکی، فعلا په اتم حوزه کې قلار ده. شاهین صاحب ډېره مننه چې موږ ته دې وخت راکړ چې تاسو سره خبرې وکړو. شاهین صاحب څومره وخت شو چې تاسې د عینکې خرڅوئ په عمده شکل، پرچون شکل، که دا قصه وکړي او دا له کوم ځای راوړئ؟ دا خو تقریبا ما کاروبار کرته وایم چې 15-14 کاله وشو، زه خپله ډېر وړکتوب نه شروع کړی. اول هم د پاکستان فینډۍ نه راوړم، نو اوس تقریبا د 18 کاله کېږي چې خپله چین نه راوړم. چین نه راوړم ماشاءالله. او تقریبا 15-14 کاله ډېر وړوکی یم چې دا کار هم شروع کړی. ښه. نو لومړی د عمده فروشي وه که کوچنی کاروبار دی پخوا؟ راته درته وایم اول نه وړکی و، نو آسته آسته بس. ښه. بالکل. نو شاهین صاحب د عینکو په ډولونو که وغږېږي، څو ډوله عینکې دلته موجودې دي؟ موږ خو ماشاءالله زښتې زیاتې ګورو، په څو قسمه دي ته یې لږ معرفي کړه د لیدونکو ته. یاره که درته ووایم نو عینکې تقریبا زښتې ډېرې دي، داسې فکر وکړه چې 100 شیفه هم ډېرې دي. نو عینکې شیفونه ډېر دي. ته یو څو دانو نومونه واخله. نومونه خو دغه مودروز نومونه ورته خلکو ایښي دي، منګه یا بل چا. اوس تقریبا دغه عینکې دي. دته کبیر سنګ وایي، او دا د کبیر سنګ په نوم دي. او هر یو دي نو همسې د پیلوټ په نامه شته دي، ګردې ورته موږ وایي، هغه شته. نو هر یو ځان ته نوم لري. نو دا عینکې مودروز تاسو ویلې د وخت مطابق بازار ته راځي، نو زړې ایسته کېږي بیا نوې راځي؟ او همداسې دي. نو زیاتره هغه سابقه چې کوم مال موږ راوړو نو هغه تر یو حده ښه ډېر وچلېږي، بیا هغه نه بل چې نوی مال راشي هغه سابقه مال یو اندازه د نوي ته چله شي کمي، نو هغه هم داسې نه وي چې نه چلېږي، چلېږي خو د نوي مال په مطابق هغه بیا کم چلېږي، نوی ډېر چلېږي. مننه. د ستاسو د عینکو، تاسو خو د دې عمده کاروبار کوئ، پرچون کاروبار هم کوئ، د دې ډېر اخیستونکي کومه طبقه خلک دي؟ دا خو تقریبا چې زیاتره یې مونږ خو عمده ده که نه، زیاتره د ولایتو څخه راځي. نو ځوانان هلکان هم دي او دوکانداران خو عموما طبعا ځوانان دي او زیاتره هم د سندې لږ زراغۍ ښیي، نو دغه خلک راځي. نو ځوانان او په دې کې د ښځو لپاره هم ځانګړي زنانه هم شته دي. دا ډیزاین چې تاسو زه ښیم دا ټول زنانه دي، دا ګور دا ماډل ټول زنانه دي. نو دا زنانې دي. د شاهین صاحب د عینکو قیمتونو په اړه ډېر خلک معلومات نه لري، معمولا سرکو کې ځینې شکایت کوي چې قیمته خرڅېږي. د عینکې ستاسو په دې دوکان کې چې موجودې دي کوم نرخونه شروع کېږي؟ لوړې څومره بیې لري که ارزانې؟ عینکو خو داسې دی، دا عمده دی. که زه درته وایم چې عمده ډېر ارزانه دي، نو 100 افغانۍ نه نیولې زمونږ په دوکان کې چې عمده نرخ دی تر 110 افغانۍ پورې شته.
د 110 نه موږ جګه عینکه نه لرو، تر 100 افغانۍ نه 110 افغانۍ پورې دا زموږ د ریټ. ټیټه 100 افغانۍ او جګه 110 افغانۍ. دا صحي دي د معایناتو په اساس خو به دا نه وي که نه؟ دا ټول آفتابي د خاورو دپاره لکه زیاتره موټر سکیل او موټر لپاره دغه لپاره استعمالیږي، مره لپاره دا ټول عادي دي. په افغانستان کې ډېری د اطراف خلک د دې د ګټو یا د دې فایدې نه ډېر خبر نه وي. ستاسو په اند په دې وختو کې د عینکو پلور خلکو سره عادت شوي دي، اخلي نه اخلي؟ او زیات دی، فروش یې زیات دی. مخکې به دا لکه ګډوډي چې وه نو هغه وخت کې اطرافو ته چا دونه نه وړلې ولسوالیو ته، نو اوس چې امن راغلی دی امارت سره د ولسوالۍ کې امن دی هر څه دي، نو اوس د ولسوالۍ نه هم ډېر خلک راځي. لکه مثلا مخکې به ولایتو نه راته ولسوالۍ نه دونه نه راتل، اوس ولسوالۍ ته هم ډېر ماړول دي. ته خو چین ته هم تللی د دې کاروبار کې، هلته چې ځې د کارخانو ته ځې که همداسې او نه روشیانو نه یې راوړې؟ زه کارخانو ته ځم، ډایرکټ خپله کمپنۍ نه یې راوړم. نو هلته که دوکان ته لاړ شې چین ته هم داسې نرخ درته دوکانو کې وي مغه غونده فروشي کې چې ته دلته په غریړ نشي خرڅولی، چې در څو دې ورته هغه کفنۍ او هغه کوم ځای کې چې جوړېږي هغه مرکز یې ورته نه یې پیدا کړی، ډېره مشکله. نو هلته کمپنۍ ته چې ته داخلېږې تا ته د ماشینونو یا د پروسې د لیدو اجازه یې درکړې لیدلې نه دي؟ یاره نه، ماشینونو باندې خو زه نه یم ګرځېدلی او دا غوښتنه هم دې نه ما نه ده کړې چې یاره تاسې ما په ماشینونو وګرځوئ، خو زما خپل چې هغه کوم شی مطلب وي هغه کوم عینکه زما په کار وي نو هغه سمپل ما سره تیاري، نو زه ورته هغه سمپل ښیم. که چیرې د سره دغه کفنۍ ډایي درته وایي چې دا زه جوړوی شم یا را سره شته، او چې نه وي بیا درته وایي چې دا ما سره نشته، بل چیرې وګورو. شاهین صاحب دغه عینکې چې تاسو ګورئ که نه دا کوم ډول عینکې دي؟ هغه چې دي هغه اتومات ورته وایي، موږ خپل لهجه کې ورته اتومات وایي، چې سوري ته سپینې دي او مرې ووهي مرې تورۍ، یعنې دا کمپیوټر لپاره استعمالیږي. اتومات ورته او سوري ته سپینې او چې کله مره ته ووځي مره ته خپله رنګ تغیروي، مره سره سترګې راحتوي. او دغه شاهین صاحب د استعمال ما ډېر کم وینم هغه هم سټایلي ځوانانو کې، دا استعمال څنګه ده؟ دا اوس که درته وایم دا فعلا نوي راوتي دي، دا اوس ځوانان دا ډېر استعمالوي، دا فقط ځوانان استعمالوي. دا کرکټران کوم عینک چې استعمالوي ډېرې قیمتي هغه کوم تا سره خو به هغه مخکې موږ سره وې راوړلي یم، خو فعلا هغه یو نمونه هلته شاته ده یو هغلته ده، نو شته دي را سره، هغه را سره شته، خو دلته ارزانه دي، جګې نشته او قیمتي یې موږ نه لرو. او شاهین صاحب دغه تقریبا شاوخوا غمي لري، دا د کومې طبقې لپاره دي؟ دا زنانه دي، لکه د ښځو لپاره استعمالي، دا ټولې زنانه عینکې دي، دغه ځای نه تر دغه ځای پورې دا زنانه عینکې دي ټولې. لکوزی صاحب د عینکو خبرې مو کړې، دا اوس راته ووایه چې ستا په دې عمده فروشي کې قیمت ترین عینکې چې لوړ قیمت ولري هغه کومې دي؟ ته یې موږ ته وښیه که نه. شته دي قیمت ترین عینکې هم شته، خو هغه بیا ډېر کم فروش لري، دلته اقتصاد خلکو لږ ضعیفه دی، نو شته دي دلته شته را سره. دغه موږ ورته فلورایس وایو، دغه فلورایز عینکه ده، لکه دا ټولې د اصلي عینکې، نو تقریبا د 500 افغانۍ نه 1000 افغانۍ پورې د قیمت دی، خو دا ډېر کم فروش لري، دونه نه لري. والا واقعا هغه بر سره تصویر یې ښه دی، او دته فلورایز وایي د اصلي عینکې، ځکه دا دوکان دی دومره لایټ هم نشته، بیا هم یعنې دا هم هغه خاصیت لري چې خاصیت دا فلورایز او بالکل دا لکه ضربه وخوري دا ماتېږي نه، دا چې ده او دا ماتېږي نه، شیشه یې کړوپېږي مثلا که هر شی ولګي، دا پلاستیک، دا اصلي مال ټول په پلاستیک کې راځي، په شیشه کې اصلي مال نه راځي، اصلي مال ټول پلاستیک کې راځي، دا نه ماتېږي. دا هر څومره ضربه وخوري سترګې ته دی او شیشه چې ده هغه بیا ماتېږي، مثلا سترګې ته نقصان رسي یا شیشه پکې نه وځي، دا نه ماتېږي، دته فلورایز وایي. دا علاوه له دې نو که چېرته کوم حادثه خو دا دواړه همدا شی دی، بالکل دا دي، دا یې قیمت ترین عینکې او همدا دي، بالکل دا خو عین وخت کې دي، دا هم فلورایز هم دی، شیفې بدل دی، نور خاصیت یو دی، کفنې یو ارزانه د دې نه چې نو ارزان ترین عینکه شته دلته موږ سره، هغه که درته رښتیا ووایم هغه فروش هم ډېر لري او ارزان هم ده، ځکه چې اطرافو ته خلک ډېرې ارزانه عینکې وړي. دلته بیا موږ ارماني وایو، دا د ارماني عینکې دي، زیاتره موټر سکیل لپاره لکه استعمالېږي، ډېرې په سترګو چسپې لګېږي، خاوره دوړه هېڅ نه پرېږدي. ارزانه عینکه بیا دا ده 100 افغانۍ د عمده په لحاظه، او کاټن بس کاټن کې 600 دانې دي، چې څوک یو کاټن غواړي بیا 100 افغانۍ ورته دا ورکړي.
نو بس زمونږ لیدونکو که چېرته دا قیمت ولي د ادمي راځي نو دا به ورته کارتن بس ورکوي. ولې نه دا شاهین صاحب دا دواړه د چین تولید ده که د بېل هېوادونو؟ نه دا څه چې عینکه راځي دا ټوله د چین ده، چین هېواد نه راځي، ټول تولید د چین ده. دا پروډکټ یعنې ټوله نړۍ ته چین ورکوي؟ ټوله نړۍ ته چین ورکوي. په اصلي او بدل پکې راځي. اوس دا عینکه تا ته ما وویلې دا 1000 افغانۍ ده، دا هم چین جوړه کړې ده، او دا 20 افغانۍ ده، دا هم چین جوړه کړې ده. یعنې د هر چا د اقتصاد مطابق بالکل که هر هېواد ته یو شی جوړوي په همغه اندازه شی جوړوي. دا قیمتترین دانه کوم خلک درلودي راځي؟ دا زیاتره خلک چې ډریوري کوي، شخصي موټر څوک لري، دا عینکې زیاتره همدا خلک یعنې زرې والا دا وړي؟ او زیاتره موټر همدا شخصي موټر چې ولري دی وړي. او دا کوم؟ دا زیاتره موټرسایکل لپاره استعمالېږي، ګرد و خاک لپاره، مره لپاره. نو دا زیاتره ولایتو ته ځي. او ماشومان هم وینم د اخترونو کې د ماشومانو عینکې ډېرې اخلي. لکه وزیر صاحب نظامي عینکې ځکه بعضې خلک په نظام کې هغې مخصوص عینکې لري، هغه در سره شته؟ شته، هغه هم شته. مخکې را سره تقریبا یو 3-4 ماډل اوس مې خلاص کړي، نور هم لاره کې دي، خو یو ماډل یې را سره پاتې دي. زړه د روح یې دغلته شته. دا عینکه زیاتره نظامي خل وړي. په دې کې 2 ماډله نور هم دي، خو هغه فعلا ما سره نشته، خلاصې دي. دا یو ماډل یې پاتې دی، زیاتره نظامي خل دا په سترګو یو ډول ویرونکی شکل هم لري. او دې جنسیت هغه عادي جنس ده؟ عادي دی، قیمته دونه نه دي. موږ که درته وایم چې بیرون یې له قیمته خرڅوي که نور دوکانو کې، خو موږ هونده کې دا 1.5 روپۍ خرڅوو، هونده په لحاظ. او د ماشومانو کوچنۍ ماشومانو که درته وایم چې بیخي مې ډېرې راوړي، یاره که درته وایم 20 ماډله نه هم ډېرې دي. دا پاس چې څه ګورې دا ټولې د ماشومانو او ډېرې موزي. ماشومانو ډېرې د نورو عینکو په هغه دا ډېرې موزي. لکه وزیر صاحب د ماشومانو عینکې دوی یوازې د ساتیري لپاره که هغه هم یو نوسعي ګټې لري؟ نه، عینکه خو ټوله ګټه لري په عموما کې، خو ماشومانو چې دي هغه هم د مره لپاره دي، هم د ګرد و خاک لپاره دي، هم د سترګو د حفاظت. دا څه چې عینکې دا ټولې د سترګو د حفاظت لپاره دي، تاوان نه رسي یوه عینکه. ډېره ښه ده. زمونږ سیاسیون هم اکثره په تېرو نظامونو کې به ستاسو یادېږي، اکثره به چې کله سټیج ته راتللو یا به په انتخاباتي مبارزو کې صحنې ته راتلل نو یو نوی عینکې به استعمالولې. د سیاسي خلکو عینکې هم لري که نه؟ شته. دا مخکې به چې کومې درته تشریح کړې 1000 افغانۍ چې موږ دلته ورکوو په هونده کې، نو شته دي. یا بیا مخکې مې درته ویلې بل ماډل یې دغه دي، لکه دا زیاتره خلکو دا استعمالولې. دا همغه عینکه ده، دا هم فلورایز ده، خو عینکه اصلي عینکه ده. او دا که درته وایم نو دوکان کې به یو څه قیمته ورکړي بیرون، خو موږ یې دلته بس نرخ دی. نو ماشاءالله تا سره خو د هرې طبقې هر نوع عینکې شته. لکه وزیر صاحب موږ خبرو کې تقریبا د ټولنې ټولو طبقو ته اشاره وکړه، خو یوه طبقه چې زما په ذهن کې ګرځي هغه عینکې به در سره نه وي. څوک؟ د کومې طبقې؟ د سپین ږیرو مشرانو. شته. ما خو درته اول کې هم ویلی چې د ماشومانو نه نیولې تر سپین ږیرو ټول شته. تا خبرو کې ویلی، خو زه عملا به یې ته ووینم چې هغه کومې هغه د عینکې دي. او دلته موږ شیشه وایي، دا فقط خاص د سپین ږیرو لپاره استعمالېږي. نو لکه وزیر صاحب موږ ځوانانو کې راځو، سپین ږیرو کې راځو، نه پوهېږم چې کې راځو، نو زموږ لپاره تاسو کوم ډول عینکې انتخابوئ؟ موږ ته کوم انتخاب؟ ځوانان هسې فعلا خو ځوان یم، داسې زړه مې جګوه. او زما د همکار لپاره کوم عینکې شته؟ انشاءالله در به کوم، ولې نه شته. نه راکوی مه، خو انتخاب فقط وایي چې کومه انتخاب به هم کومه، درته به درم کوم انشاءالله چې د مړه کې کله ګرځئ په سترګو کوئ. شته دي دلته تور او سره پکې دواړه راځي. دا ستاسو د سن سره مطابق دا ښه عینکه ده، یعنې هم د لمر لپاره هم د لپاره هر څه لپاره. چې شیشې رنګ تغییر شو د مره دپاره او کمپیوټر لپاره دواړه کار کوي. لیدونکو زه به دا عینکې په سترګو کوم او قضاوت به تاسو ته پرېږدم چې ما ته کمنټ پرېږدي چې زه په دې عینکو کې څنګه ښکارم. شاهین صاحب ډېره مننه، کور دې ودان چې د مصروفیتونو سره دې مخکې موږ ولیدل چې ډېر مراجعین ته راغلي وو، سره د هغې دې موږ ته وخت راکړ چې موږ سره خبرو ته حاضر شئ. نو که د وروستي پیغام په توګه څه لرئ؟ د تا نه هم مننه، ستا همکار نه هم مننه. وسلام، خوشحاله ژوندي اوسئ. ژوندی اوسئ، کور ودان. لیدونکو زموږ خپرونه د کابل په منډوي کې د عینکو له یو د فروشي څخه وه، تر هغې چې بیا د یو نوې خپرونې سره تاسو ته حاضرېږو. په لوی رب مو سپارم. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او موږ ته په کمنټ کې خپل نظریات پرېږدئ تر څو د راتلونکو برنامو په
ښه بهتروالي کې زموږ سره ستاسو کمنټونه کومک وکړي. تر هغې چې بیا د یو نوې خپرونې سره حاضرېږو، په الله مو سپارم. هر ځای چې یاستئ خوښ او خوشحاله اوسئ.